تاسو مونږ سره پښتونخوا کې ژوند کوئ او تاسو اوس هم زمونږ په فطرت نه یې پوهې. تاسو پښتون قام د دې نه یروئ چې تاسو باندې به حمله وشي، تاسو به مړه کي. نو مونږ د تاریخ ته وخت سره مونږ جنګېدلي خلک وو. صحیح ده؟ کله هم دا کوشش ونه کړي چې یو پښتون ته ویری د بل قام نه. تاسو پهله د پښتون په فطرت باندې ځان پوهه کړئ، نو بیا راځئ د پښتون په محفل کې کښېنئ. لکه تاسو وایئ چې حمزه صاحب دا خبرې مه کوئ، ګینې پښتنو سره به داسې وشي. لکه قسمه اخطار تاسو ورکو. نو موږ سکندر یوناني سره جنګېدلي وو، موږ مغلو سره جنګېدلي وو، موږ زمونږ وینه امریکې سره وجنګېده، نیټو سره وجنګېده. لکه هغه فطرت په اوسه پورې په کار دی دا ته ثابت شوي چې موږ کم رقم خلک وو. دا په کار دی دا ته اوسه ثابت شي. دویمه خبره دا نو مهمه دا خبره ده چې کلم یو پښتون سړی ته د مرګ اختار مو ورکوي. کلم دا غلطي مه کوئ چې پښتون ته د مرګ اختار ورکړي. مرګ زمونږ نیکه به ویلې وی مرګ وی خدای تعالی بندله انسان له دو فرشتي ورکړي دي، یو دلته یو دلته. دا به زما نیکه وي. خو یو فرشته الله تعالی پښتنو له اضافي ورکړي ده او په سر یې ناست دی، هغه د مرګ فرشته دی. د پښتون په سر د مرګ فرشته ناست دی. په دې ځای د حساب فرشتي دي او دلته د مرګ ده. دا زمونږ فطرت دی. اختار کله مو ورکوي.